د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه په همدې درسي ویډیو کې موږ او تاسې د لیپیډونو ډلبندي چې پر مخکې درسي ویډیو کې مو پیل کړې وه په دې کې یوه ډله چې هغه د ساده لیپیډونو په نامه باندې یادېدله هغه لولو. موږ لیپیډونه په ساده مرکب مشتق شوي او یوه بله ډله چې مایسیلینیوس په نامه باندې یادېدله په هغې مو وویشل چې په هر یوه باندې مفصله ویډیو لرو. بیا پر همدې ترتیب موږ او تاسې هر یوه ډله په نورو مختلفو کومو ډولونو ویشل کیږي، جوړښتونه یې څه رقم دي، په هغې باندې په هر یو باندې جلا درسي ویډیو لرو. په دې درسي ویډیو کې موږ او تاسې یوازې هغه لیپیډونه چې موږ یې د ساده لیپیډزو په نامه باندې یادو یا د ساده غوړ یا ساده شحمیاتو په نامه باندې مو یاد کړل، په هغې باندې د هغې په جوړښت او د هغې په ډولونو باندې په همدې درسي ویډیو کې تمکین. هیله مې دا ده چې ویډیو تر اخره وګورئ، ځکه موږ په اخره کې بیا د هر یو فورمول جلا جلا تشریح کوو، نو بیا یو څه اسانه کیږي او اسانه موضوع ده. مخکې تر دې چې زه د لیپیډزو دغه ډله معرفي کوم تاسې ته، یو کرتې بیا هم استري رابطه په هغې باندې رڼا اچو. ګورئ دغه فورمول چې د کاربوکسیل ګروپ پکې دی یا که چیرې موږ وایو COOH، یعنې یو اټوم د اکسیجن لري، یو ګروپ د هایدروکسیل لري او یو جانبي زنجیر لري. دا په ټوله کې د عضوي اسیدونو فورمول دی عمومي، او فټي اسیدونه یا شحمي اسیدونه یا هغه عضوي اسیدونه چې په شحمیاتو کې یا هم په غوړو کې په طبیعي ډول پیدا کیږي، هغوی هم طبعا همدغه عمومي فورمول په واسطه باندې ښودل کیږي. کله چې یو عضوي اسید د یو الکول سره، چې دا د الکول عمومي فورمول دی R جانبي زنځیر دی او OH د الکولو ګروپ دی، دوی چې کله یو له بله سره یو ځای شي، OH د اسید څخه ازادیږي او اټوم د هایدروجن د الکول څخه ازادیږي، یو مالیکول اوبه رامنځته کوي او دغه دوه اړیکې چې آزادې پاتې کیږي دوی یو له بله سره یو ځای کیږي او بالاخره استري رابطه رامنځته کوي. دغه مرکب چې د استري رابطې په واسطه باندې رامنځته کیږي دې ته موږ ایستر وایو. اوس راځو موږ او تاسې ساده لیپیډز پیژنو. ګورئ ساده لیپیډ یا ساده شحمیات دا ټول چې دي دوی په ټوله کې اصلا ایسټرونه دي. ایسټر دي یعنی اسیدونه د مختلفو الکولو سره یو ځای کیږي. متوجه هستئ؟ ایسټرز یا مختلف فټي اسیدونه، شحمي اسیدونه د مختلفو الکولو سره یو ځای کیږي، بل څه شی پکې نشته دی، صرف الکول دی او فټي اسیدونه دي یا شحمي اسید دي. دوی یو له بله سره یو ځای کیږي او کوم مرکب چې رامنځته کوي همدغې ته موږ ساده لیپیډونه وایو. هدف مهمه نقطه دا ده چې فټي اسیدز وي باید یا شحمي اسیدونه وي. دا شحمي اسیدونه څه شي دي په هغې باندې بیا غږیږو. اوس یې همدومره پیژنو چې عضوي اسیدونه دي چې په شحمیاتو یا هم په غوړو کې پیدا کیږي. دوی بیا په خپلو کې په دوو برخو ویشل کیږي. ساده لیپیډونه یو یې د طبیعي لیپیډزو په نامه باندې یادیږي یا طبیعي غوړ، او دوهم یې د واکس په نامه باندې یادیږي یا د ویکس په نامه باندې. ساده لیپیډونه بیا په دوو برخو، یو ته ویل کیږي نیچرل لیپیډز، یو ته ویل کیږي ویکسز یا واکسز. طبیعي لیپیډونه بیا خپله یو ډول لري چې هغې ته ټرایګلیسراید وایي. موږ یې له نامه سره اشنا یو چې اکثره ناروغان کوم چې د فشار ناروغي لري هغوی کې هم د هغوی په وینه کې باید دا ټیسټ شي. هغه ټرایګلیسراید چې دی د اصلا د طبیعي لیپیډو یو ډول دی یا یو مثال یې دی، یوه بیلګه یې ده، او طبیعي لیپیډ بیا د ساده لیپیډونو یو ډول دی. واکس چې کوم یو دی هغوی بیا هم په خپلو کې مختلف ډولونه لري. یو ډول یې د ټرو واکسز په نامه باندې یادیږي یا هغه حقیقي واکسز. دا هغه شحمیات دي یا ساده اسیدون هغه دي وبخښئ ساده لیپیډ دي چې د اوږد زنځیر لرونکي فټي اسیدونو
اوږد زنځیر لرونکي په دې معنا باندې چې کاربوني سکلیټ یې ډېر اوږد دی. هغه جانبي زنځیر چې ما مخکې درته په عمومي فورمول کې وښودلو، جانبي زنځیر یې ډېر تعداد باندې کاربونونه لري او یو ګروپ د کاربوکسیل لري. نو دغه فټي اسیډونه چې اوږد د کاربون زنځیر لري او د کاربوکسیل ګروپ لري، د هغه الکولو سره یو ځای کېږي چې یو د هایدروکسیل ګروپ لري یا یو د الکولو ګروپ لري. دا چې څرنګه جوړښتونه دي موږ په همدې درسي ویډیو کې فورمولونه او جوړښتونه هم توضیح کوو. د واکس دویم ډول هغه استرونه دي چې د کولېسترول سره فټي اسیډونه یو استري رابطه یا استر رامنځته کوي. دریم ډول یې هغه استرونه دي چې د ویټامین ډي سره فټي اسیډونه استرونه رامنځته کوي. راځئ اوس یې په فورمول کې وګورو، په جوړښت کې وګورو چې یو څه دغه موضوع لا روښانه سي. ګورئ، که چیرې موږ او تاسې دغه فورمول ته وګورو، دغه برخه د فورمول د وینو چې 3 دانې د الکول ګروپونه لري، یا دا هم یو ګلیسرول دی یا ګلیسرین دی. ګلیسرین موږ او تاسې د 12م صنف د کیمیا څخه هم پیژنو چې یو 3 قیمته الکول دی، یعنی 3 ګروپه د الکولو یا د هایدروکسیل لري. او دا که وګورو دا هماغه عمومي فورمول د عضوي اسید دی چې فټي اسید هم ما درته ویلې، شحمي اسیدونه هم په همدې بڼه باندې ښودل کېږي یا په همدې فورمول سره ښودل کېږي. هدف څه شی دی؟ هدف د ترایګلیسراید توضیح ده. موږ ویل ترایګلیسراید د ساده اسید شحمیاتو یو ښه مثال دی. دلته څه کېږي؟ دا الکول دی په ترایګلیسراید کې یا په ترایګلیسرول کې اصلا الکول یې ګلیسرول دی یا ګلیسرین دی. موږ تاسې یې ګورو چې 3 قیمته الکول دی. دغه ګلیسرول یا ګلیسرین د 3 فټي اسیډونو سره 1 2 او 3 له 3 شحمي اسیډونو سره یو ځای کېږي او استري رابطه رامنځته کوي. ورې دا استري رابطه رامنځته کېږي. دا جوړښت او ساختمان دا د ترایګلیسراید دی. په ترایګلیسراید کې نور څه نشته دی، یو ګلیسرین دی یا ګلیسرول دی او 3 دانې فټي اسیډونه د هغې سره په یو هایدروکسیل ګروپ سره استري رابطه جوړوي. ګورئ دا جانبي زنځیر یې دی، دا جانبي زنځیرونه دي او بالاخره دلته یوه اړیکه ده په دغه موقعیت کې د استرو رامنځته کېږي او دغه جوړښت موږ د ترایګلیسراید په نامه باندې یادو. طبیعي خبره ده چې په محیط کې 3 مالیکوله د اوبو هم ازادیږي، ځکه خو د هر یو څخه یو مالیکول د اوبو ازادیږي. دا دواړه ځکه په OH په چوکاټ کې نیولي، یعنی د الکولو ګروپ د ګلیسرین د هایدروکسیل ګروپ سره د اسیدو استري رابطه جوړوي. مثلا که چیرې موږ راشو دغه ولولو چې ټرو واکسز څه شی دی، موږ وویل چې حقیقي واکس دا د اوږد جانبي زنځیر لرونکو هایدروکسیل ګروپ او بخښئ د فټي اسید ګروپ یا فټي اسید د هغو اوږد زنځیر لرونکو یا د لوړ مالیکولي وزن لرونکو الکولو سره استر رامنځته کوي چې یوازې یو ګروپ د الکولو یا د هایدروکسیل لري. ګورئ دغه نقطه کې استري رابطه رامنځته کېږي. دا نقطه کې متوجه یاستئ؟ ګورئ دا اصلا د هایدروکسیل وبخښئ د کاربوکسیل ګروپ دی چې د هایدروکسیل ګروپ د الکول سره یوځای شوی دی. ګورئ دا دومره اوږد زنځیر دی، دا هر یوه نوش یا کونج چې رامنځته کېږي دا د کاربن د موجودیت په معنا باندې دی. یعنی جانبي زنځیر یې دومره اوږد دی، په دومره تعداد سره کاربن لري او بالاخره یو دانه د کاربوکسیل یا د اسیدي ګروپ لري. همدارنګه دا هم ډیر اوږد د کاربن زنځیر لري، ولی یو ګروپ د الکولو لري چې دلته یې استري رابطه رامنځته کړې ده. ولی په ترایګلیسراید کې الکول ګلیسرین دی او باید وي. په ټرو واکسز کې یا عموما په واکس کې مهم نه دی چې کوم الکول دی، الکول فرق کوي، کېدلی شي هر ډول الکول اوس موږ ګورو. مثلا ګورئ په ټرو واکسز کې یا په حقیقي واکس کې
یو الکولونه دي چې اوږد زنځیر لري یا لوړ مالیکولي وزن لري یو ګروپ د الکول لري او شکل یې هم په الیفاتیک ډول باندې دی یعنی زنجیري شکل ځان سره لري حلقوي جوړښت نه لري دلته هم فاتي اسید دی ګوره اوږد کاربوني جانبي زنجیر لري یا سکلیټ لري ولکه چیرې موږ او تاسې د کولیسټرول استر وګورو په کولیسټرول استر کې ښه متوجه شئ دا د کولیسټرول عمومي فورمول دی متوجه یاست ولې د کولیسټرول عمومي فورمول په دغه نقطه کې د او اچ یو ګروپ لري چې د او اچ دی ګروپ سره ګوره د کولیسټرول استر موږ تاسو ته تشریح کوي د په دغه نقطه کې ورسره فاتي اسید یو ځای کی چې دلته د انظور درست نه راتلو هغه برخه ماته کټ کړی ده یعنی دلته جانبي زنجیر دی او دا د کاربوکسیل ګروپ دی فاتي اسید دلته شتون لري او بل اخره دا د کولیسټرول جوړښت او یوازې یو د هایدروکسیل ګروپ لري چې دلته د استری رابطه رامنځته کړې ده او دغه ټول جوړښت یا فورمول ته چې د فاتي اسید هغه جانبي زنجیر هم ورسره حساب شي د ټول جوړښت موږ او تاسې د استرو د کولیسټرول استر وایو چې دا خپل یو واکس دی دا اصلا کچېرې موږ د خوراکي نظر وګورو خوراکي نظر هغه په داخل د وضعیت کې نه هضمېږي دا چې کولیسټرول بیا نور څه اهمیت لري بیا موږ هغه په نورو درسي ویډیوګانو کې وایو همدارنګه د ویټامین ډي استر کې چیرې په نظر کې ونیسو هغه هم په دغه جوړښت تقریبا د کولیسټرول سره مشابه دی دلته د او اچ یو ګروپ لري او په همدغه نقطه کې هغه هم یو استري رابطه رامنځته کوي او د ویټامین ډي د استرس په نامه باندې یادېږي نو که چیرې د کولیسټرول استر وي استر به وپېژنده چې فاتي اسید د الکول سره که دا یو الکولي ګروپ لري دلته د هایدروکسیل له هغې سره یې اړیکه رامنځته کړې یو مالیکول اوبه محیط کې ازادي شوي دي او کوم جوړښت چې رامنځته کړی موږ ورته د کولیسټرول استر وایو دغه د کولیسټرول استر اصلا د واکس په نامه باندې یادېږي چې واکس خپله د ساده لیپیډو یو ډول دی د ویټامین ډي استرز هم په همدې شکل باندې یا مثلا ټرو واکسز موږ وپېژندل ومویل چې هماغه فاتي اسیدونه چې لوړ مالیکولي وزن لري یا ډېر په جانبي زنځیر کې د کاربونونو تعداد ډېر دی کاربوني سکلیټ یې او د هغه الکولو سره یو ځای کېږي چې یو د هایدروکسیل ګروپ لري او اوږد جانبي زنځیر لري یا هم لوړ مالیکولي وزن لري مخکې موږ او تاسې د هغې فورمول ولیدل او ترایګلیسراید بیا هغه شحمیات او غوړ دي چې زموږ په وضعیت کې هضمېږي له هغې څخه موږ انرژي اخلو او له هغې څخه موږ نور مرکباتو لپاره په داخل د وضعیت کې ګټه اخلو چې په میټابولیزم کې بیا موږ او تاسې په هغې باندې غږیږو دا و د ساده لیپیډونو ډولونه او د هغې جوړښتونه هیله ده چې یو څه مو تر زده کړی وي که چیرې له تاسو سره پوښتنه پیدا کیږي یا دا ویډیو درته یو څه مغلقه تمامه شوې وي کولی شئ تاسې ویډیو کله بیا هم تکرار وګورئ انشاءالله ستونزمنه نه ده ستاسې له پاملرنې مننه کوم که چیرې پوښتنه لرئ سوال لرئ وړاندیز لرئ کولی شئ چې خپل وړاندیز مو هم د فیسبوک صفحې له لارې زموږ سره هم د یوټیوب چینل د کمنټ له لارې یا د وټساپ د شمیرې له لارې له موږ سره شریک کړئ بیا مننه